شری بیماری په ډیرو ماشومانو تیره شوه، اوس هم ډیرو ماشومانو کې شته دی او نورو ماشومانو ته هم د لګېدو خطر شته که چیرې موږ دا احتیاط ونه کړو. شری بیماری ته په میډیکل کې میزل ویلی شي او موږ ورته په پښتو کې شری وایو یا جنګره ورته وایو او دې ته په اردو کې خسرا ویلی شي. دا یو وایرس د وجې لګي چې هغې ته په میډیکل کې پیراموکسل وایرل ویلی شي او کله هم چې دا ماشوم ته وشي نو په ماشوم باندې بار بار تبه راولي او ډیره زیاته تبه وي او په هغې تبه کې ماشوم ډیر زیات د رڼا نه یریږي چې هغې ته فوټوفوبیا ویلی شي او د دې سره د ماشوم انټوش کې هم وي او بار بار پش کې هم ورځي او د دې سره د هغه ټوخې هم وي او سره د هغه د سترګو رنګ چینج شي، سور کېدو طرف ته لاړ شي او په دې ټایم کې دا ماشوم خوراک هم پرېږدي او ډیر زیات ستړی او ستومانه وي او خوراک نه کوي. هغې سره سره د هغه د سینې او په مرۍ باندې سرې پولې شان راوخیږي او هغه بیا په ټول بدن باندې خوري شي. دې سره د ماشوم خوله پخه شي او په خوله کې دننه طرف نه سپوڼکي سپینې سپینې شان دانې راوخیږي. خو کله چې د ماشوم خوله خرابېږي د هغې نه وړاندې یا چې د هغه کمې سترګې سرې کېږي د هغې نه وړاندې یا د هغه په سینه او په مرۍ باندې چې کمې سرې سرې پولکې راخیږي د هغې نه وړاندې په ماشوم باندې ډېره زیاته تبه راځي او بار بار هغه ستړی او ستومانه وي او انټوش کې ورځي. خو دا کم درې علامات چې ما وښودل دا په ماشوم باندې لږ وروستو راځي. نو کله هم چې ماشوم ته شری وشي نو تاسو هغه ته په کور کې ښه خوراک ورکوئ او کم علامات چې هغه ته وي د هغه مطابق هغه ته میډیسن ورکوي. کله هم چې ماشوم ته شری وشي نو د دې خپل ټایم دی هغه 2 هفتې دی چې دې ته انکوبیشن پیریډ ویلی شي په میډیکل کې. او دا شری دومره خطرناک هم کیدی شي چې دا جانلیوا ثابت کیدی شي ځکه که چیرې د شری په ټایم باندې علاج ونه شو نو دا د ماشوم دماغ خرابولی شي چې هغې ته انسیفیلایټس ویلی شي، د ماشوم سترګې خرابولی شي چې هغې ته کنجکټیوایټس ویلی شي او ماشوم ته نمونیا لګولی شي چې هغې ته برونکلایټس ویلی شي. نو د شری بهترین علاج دا دی چې خپل ماشوم ته تاسو په ماشومتوب کې خامخا د شری والا ټکي کوي کوم ته چې MMR ویلی شي او کله هم چې په ماشوم باندې شری راشي نو هغه ته د هغه علاماتو مطابق میډیسن ورکولی شي. که چیرې د هغه تبه وي نو هغه ته انټي پایریټیک میډیسن ورکولی شي، چیرې هغه ته انټوش کې یا پرش کې وي نو هغه ته انټي هیسټامین میډیسن ورکولی شي او که چیرې هغه سیویر طرف ته روان وي نو هغه ته انټي بیکټیریل میډیسن ورکولی شي. تاسو ته په کور کې د ماشوم د احتیاط کول پکار دی چې تاسو به ماشوم ته بار بار خوراک ورکوئ، هغه ته به ګرمې او تړمې اوبه ورکوئ او تاسو به دا ماشوم د نورو ماشومانو یو سیټ ته کې ځکه چې دا شری نورو ماشومانو ته هم لګېدی شي چې چاته ټکې نه وي شوي 90% چانسز د دې شته دی. نو کله هم چې کوم ماشوم ته شری وشي نو دا ماشوم تاسو یو سیټ ته کې او دې ته 10 ورځې تاسو آرام ورکوئ، خپل خوراک ورکوئ او ښه میډیسن دې ته استعمالوئ نو دا شری د 2 هفتو نه بعد ورسره ختمیږي. دغه شان تاسو د ماشومانو د صحت په اړه معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. شکر. الله حافظ.